अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। जमा खगु मुहतरम मुसलमानों नूरनो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुरआन अज़ीम शान की सूरह आले इमरान आयात नंबर 50 की तो सूरत आले इमरान द्रेम स्पारा आयात नंबर 50 की दस इरशाद फरमाए दे कि हर चाची द इस्लाम न बगैर द इस्लाम द दिन न बगैर बल दिन तलाश को द बल दिन तलब को तो बल दिन खुशहाल शो नो दागा बयत्सम कबूल नशी दागा बा यत्सम अल्लाह तबारक व तआला बा दागा यत्सम कबूल न की कचे तागा खल्कुल खैरात वर की मस्तिया की आर्स चू की वागा दागा न कबली हर सच कबली की द इस्लाम प दिन के लाउल ब इस्लाम कबले इस्लाम दिन ब कबले बेवपस्त आ गई पदे के दनना अहकाम दी द इस्लाम प दिन की पागे ब अमल के नुब्या के चेता अल्लाह राजी शो द ख्वाहिश शो ता द अल्लाह प अहकाम अमल करे नो को ख्वाहिश कबूल बे की दा हम नश्ता दे च मा डेर मंजुना कड़ी दियो मा डेर ज़कातुन वर कड़ी दियो डेर हजुना मी कड़ी दी। हाँ अल्लाह तबारक व तआला दा शान दे च दचा मेहनत न जाए कई इन्नी ला नुदियो अजर अल मुहसिनीन द मुहसिनानो द नेकानो अजर न जाए कई खुचुक बदावे सर नशी वेले बदावे सर चुक नशी वेले ज़लाड़ में कामयाब शुमा दा आगा खबर द अल्लाह तबारक व तआला द खास फजल पर ताल्लुक लरी कि बच्चा द अल्लाह तबारक व तआला फजल होशो नो आगा कामयाबी
او جنت هم په اوامر په ادا کولو ملاویږي خو بیا هم د الله په فضل کې یو حدیث مبارک کې دي چې د قیامت د ورځې نه وروسته کله چې جنتیان جنت ته داخل شي او العیاذ بالله او جهنمیان دوزخیان دوزخ ته داخل شي نو په دواړو کې به یو ځای پاتې شي خو زه جنت خبره کوم جهنم کې به هم یو ځای ډېر غټ ځای خالی پاتې شي چې هلته به څوک ورنه وځي جهنم هم ډېر لوی دی طبقې دی انجیل کې وایي چې جهنم و طبقې دي بېل بېل نومونه معلوم دي او قرآن کریم وایي چې جهنم لها 7 ابواب و دروازې دي لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم دا هر یو دروازې برخه معلومه ده شرابیان به په یوه دروازه ننوځي زناکار به په بله دروازه ننوځي منافقین به په بله دروازه ننوځي چې اعتقادي منافقان دي منافقان هم په دوه قسمه دي یو عملي منافق دی یو اعتقادي منافق اعتقادي منافق دغه چې ده نو هغه د کفارو نه ورپسې ان المنافقین من اسفل النار هغه د کفارو نه لاندې طبقه کې وي نو زما مقصد د الله په فضل کې دی او د اسلام په دین کې دی نو په جنت کې به یو ځای خالی پاتې شي چې هلته به کوم جنتي ورنه شي او دا ادنا جنتي جنت الله تبارک وتعالی څونه دی وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين د جنت یعنی هغه جنت طرف ته مخکېوالی وکړي چې د کوم جنت پلنوالی اوږدوالی بیلي پلنوالی بیلي دا په پیماش کولو کې دا معلومیږي چې برابري بیا هغې ته مربع وایي نو د جنت پلنوالي بیان الله تبارک وتعالی فرمایلی دی چې د جنت پلنوالی څونه دی لکه د ځمکو او د اسمانونو ځمکو اسمانونو قدر ته د جنت پلنوالی دی نو اوږدوالی به څونه دی نو په جنت کې د ادنا درجې د آخري جنتي چې د جهنم کې سزا تیره کړي او راوځي نو د هغه به جنت کې چې رقبه ده جنت کې چې د برخه ده د جایداد دی چې الله یې ورکوي په خپل فضل و کرم سره نو هغه به د دې دنیا 10 چندی آخري جنتي د هغې نه وروسته بل څوک نه وي د دې دنیا 10 چنده به الله تبارک وتعالی هغه ته په جنت کې دغه ورکړي دا برخه ورکړي نو په دې د دې باوجود به په جنت کې ډېر ځای خالي پاتې شي چې هلته به کوم جنتي ور ونه لېږي نو بیا به جنت الله رب العزت ته عرض وکړي چې یا الله زه خو تش پاتې شولم خالي پاتې شوم ما لا خپل کوم نیک بنده راونه لېږه نو الله تبارک وتعالی به په لفظ د کن سره چې شا وبشي مخلوق به پیدا شي او هغه به په هغه تش ځای کې الله پاک ساکن کړي چې دلته اوسېږي جنت بوی ډک شولي
نو د دغه وجه ځکه چې هغه مخلوق چې الله تبارک وتعالی د کن په لفظ سره پیدا کوي په دنیا کې خو هر یو انسان چې دی بغیر د حضرت آدم علیه السلام نه چې هغه د خاورو نه جوړ شو پیدا شوی مور او پلار یې نه و نور د هر شي مور او پلار شته دی خو دغلته چې دی دغه به ټول همزولي او په یو رقم به یو هسې هم نور ټول جنتیان به همزولي ټول جنتیان به هلته یوه بډۍ ښځه د دواړو جهان سردار له راغله عرض یې وکړه چې یا د الله تعالی رسوله زړه ښځه وه ما له به خدای جنت راکړي نو د دواړو جهان سردار ورته وفرمایل چې په جنت کې خو زړې ښځې جنت په زړو ښځې دی هغه ډېره خفه شوه نو د دواړو جهان سردار ورته وفرمایل چې هلته به ټولې ځواني مه خفه کېږه ته جنتي یې نو جنت کې به ټول عمر برابري نو دا هغه دی نو هغه خلکو به یوه سجده کړې نه یوه روژه به یې نیولې نه زکات به یې نه ورکړې حج به یې نه په جنت کې به الله تعالی نو په خپل فضل سره به پیدا کړي او مالته به ساکن کړي ډېره به یې کړي نو په دغه وجه او ما تاسو ته ویلي چې الله تبارک وتعالی که څوک د هغه د احکامو تابعداري کوي نو هغه نه ضایع کوي د هغې اجر ورکوي لکه په دنیا کې هم ورکوي په آخرت کې هم ورکوي په دنیا کې من جاء بالحسنة فله عشر امثالها او په آخرت کې بې پایانه یا د 200 درجو پورې د یوې نیکۍ بدله ده خو چې الله یې قبوله کړي او سړی مؤمن جوړ شي نو دا چې د هر چا چې د اسلام د دین نه بغیر بل دین خوښ نو هغه د هغه به هېڅ هم د هغه قبول نه شي هر شی چې کوي لکه په مسند امام احمد بن حنبل کې حضرت ابو هريره رضی الله عنه یو حدیث روایت کړی دی چې عبدالله بن جدعان مالدار سړی و په مدینه کې و هغه ډېر مهمان نواز او ډېر مېلمستیا یې خلکو له ورکولې او غریب غربه سره یې کومک کوو خو اسلام یې قبول کړی نه و نو د هغه خیرات او صدقات دا الله قبول نه کړل نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویلي هغه په یوه ورځ یې داندې ویلي چې رب اغفر لي خطیئتي یوم الدین یا الله زما خطا یوه ورځ یې داندې ویلي نو د هغه به دا څه قبول شي د هغه دا نه قبلېږي نو د اسلام دین سپېڅلی دین دی الله تبارک و تعالی فرمایي ان الدین عند الله الاسلام او د الله تبارک و تعالی د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم لپاره د اسلام دین غوره کړی دی منتخب کړی دی او اوس دا اسلام دی چې نو امام بخاری امام مسلم ابن حبان صحیح ابن خزیمه امام ترمذی نو ټولو محدثینو دا په کتاب الایمان کې امام بخاری روایت کړی دی امام مسلم چې یو حدیث دی د حضرت جبریل د حدیث په نامه دی چې به مخرج مشکات هم کړی دی دا حدیث خو ډېر اوږد دی خو زه فقط د اسلام خبره تاته کوم چې حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو سړی نابلده سړی و راغی او موږ د دواړو جهانو سردار په حضور کې
په خدمت کې ناست وو، نوی سړی راغی و، اجنبي سړی و، بېګانه پردی، خو د مسافرۍ نښې هم پکې نه وي چې موږ ویلي وی چې دا خو مسافر دی. مسافر چې هر څونه دنیادار او د خپل ملک له بل چې ته لاړ شي نو خامخا هغه لږ پریشاني لري. نو دې سړي باندې د مسافرۍ کوم اثر نه و، کومه نښه پرې نه وه، او راغی او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره داسې زنګنونو جوخ جوخ ولګولو او کېناست او شروع یې وکړه چې دستي وویل چې دغه مل اسلام څه دی. موږ حیران شولو چې دا سړی خو موږ کله لیدلی هم نه دی، نابلده سړی راغی او ناڅاپه د دواړو جهانو سردار مو ته دا نه وایي چې څوک یې لاول خو ته خپل تعارف وکړه، خپل ځان وښیه ته څوک یې. پس د هغې بیا پوښتنه وکړه، خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ زنګنونه یې د هغه زنګنونو سره ولګول، ډوب کېناست او تپوس یې د اسلام وکړ. نو د دواړو جهانو سردار ورته وفرمایل چې الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع الیه سبیلا. اسلام خدا دی، دا د اسلام تعریف دی، د اسلام پیژندګرو ده چې اسلام څه ته وایي. اسلام دا دی چې د ټولو نه لومبی ته دا ووایې چې د الله تعالی نه پرته بل د عبادت لایق نشته، د عبادت لایق خاص او خاص یو خدای دی، لا اله الا الله، د الله نه پرته بل هیڅوک معبود نشته، بل رښتینی معبود نشته، د عبادت لایق نشته. او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله تبارک وتعالی رښتینی رسول دی. دا اوله. دویم دا چې ته مونځ ادا کړي، دا اسلام دی، مونځ هم فرض دی. دریم دا چې ته روژې ونیسي د رمضان د میاشتې، وتصوم رمضان. او دریم دا چې ته روژې ونیسي، او څلورم دا چې ته زکات ورکړي که د مانې فرض شو. او پنځم دا چې ته د بیت الله حج وکړي که تا سره د هغې وسع وه او توفیق و او حج په تا فرض شو، نو بیا به د بیت الله حج کې چې دا د اسلام پنځه بنا دي چې د دې په مقابل کې نور حضرت عبدالله ابن عمر نه په بخاري شریف کې ډېر حدیثونه روایت دي چې د اسلام پنځه بنا دي، نور صحابه کرام چې دا بنیادي جړ دی د اسلام. نو دا به کې نو د اسلام دین، نو بیا د اسلام د دین نه بغیر، د اسلام د دین نه بغیر دغه چې په همدغه کې په سورہ آل عمران آیات نمبر 91 کې په درېمه سپاره کې الله رب العزت د اسلام د دین نه بغیر چې څوک دي یعنې کافران، نو د هغې په باره کې الله رب العزت فرمایي ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار
इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू वहुम कुफ़ारुन फलन युक़बला मिनहुम मिन अहदिहिम मिल्उल अर्द ज़हबन वलौ इफ्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम वमा लहुम मिन नासिरीन। आगा कसान چې کافران شي او په کفر کې مړه شو نو که چېرته هغوی هغه کافران د کفر په حالت کې داسې کار وکړي چې دا ټوله ځمکه د سرو زرو نه ډکه کړي، دا ټوله ځمکه د ټولې دنیا ځمکه ملء الارض ذهبا د سرو زرو نه ډکه کړي، نو څه به وشي؟ فلن یقبل منه من احد، نو هغه ولو افتدی به، او هغه د ځان په بدله کې فدیه کړي نو نه قبلېږي. دا ځمکه ټوله د سرو زرو نه ډکه شي، خو دا سړی مسلمان نه دی، اسلام یې نه دی قبول کړی، نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې د نه هېڅ شی هم قبلېږي د سرو زرو نه. او ولهم اولئک لهم عذاب علیم، دا خلک چې دي د دې لپاره ډېر دردناک عذاب دی. وما لهم من ناصرین، او د دوی سره به هېڅوک مدد ونه کړي، د دوی به هېڅوک مددګار نه وي. نو لکه د دې نه علاوه چې الله رب العزت په شپږمه سپاره کې هم د دې په څېر آیات مبارک نازل کړی دی چې ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. هغه کسان چې کافران شي دي که چېرته د هغوی سره دونه مال دي لکه دا دنیا چې ده، ټوله دنیا چې ده جمیعا ما فی الارض جمیعا ومثله، او د دې یو چند بل یعنی دوه چنده، هغه یو سړي سره دوه چنده ما دي، او دا ټول فدیه کی چې زه د قیامت د عذاب نه خلاص شم، من عذاب یوم القیامت ما تقبل منه، نو دا به هم د هغه نه قبوله نه شي، الله به قبوله نه کړي، ولې چې هغه کافر دی. ولهم عذاب علیم، هغه دپاره هم ډېر دردناک عذاب دی. نو د اسلام چې دی دا موږ ته چې مفت ته راغلی دی، زموږ په یو نوک ته تکلیف نه دی رسېدلی، یو یخته ته زموږ تکلیف نه دی رسېدلی د اسلام دپاره. وړیا اسلام ملاو شوی دی، الله را باندې پیرزو کړې ده چې مسلمانانو کرے پیدا کړي دې دې پوښتي، دا رحم دی را باندې، دا کرم دی، دا نعمت دی، او زموږ هغې ته پام نشته. لږ خو تاریخ ته وګورئ چې د اسلام په څه رقم راغلی دی، د اسلام دین په څه رقم راغلی. په بدر کې څو شهیدان شو، په احد کې څو شهیدان شو، او په خندق کې څو شهیدان شو،
په یرموک کې څو شهیدان شو، په تبوک کې څوک شهید، په موتا کې څو شهیدان شو. بیا د حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په هغې نه وروسته د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې، هغې نه وروسته د حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې، د هغې نه وروسته د حضرت علی کرم الله وجهه الکریم په زمانه کې، بیا دغسې نور عباسي بادشاهان اموي د هغې په زمانو کې اسلام کوم ځای ته ورسېد. دا اسلام دا خلکو چې اسلام یې منه د اسلام او غاړه یې غوڅولي او خپلې وینې توی کولې، په اسلام یې کامیابو، د اسلام دین یې خپرو. نو لکه ابتدا د اسلام کې چې حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ او داغه مور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اولنۍ شهیده ده په اسلام کې، هغه اولنۍ شهیده ده چې ابو جهل لین په برچه وواله او د هغې نه هغه شهیده شوه. او بیا حضرت عمار ته قسمه قسم اذیتونه او تکلیفونه او سزا ورکول دي. نو یو ورځ یې دې ته مجبوره کړه چې ته د الله رسول ته پوچ رد ووایه. نو هغه وویل، خو د هغې نه چې کله راخلاص شو او د دواړو جهانو سردار له راغی، وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما نه خو دغسې کار وشو، ډېر مجبوره شولم او د والو ټکولو انتها وه او زما کوم ملګری نه و، نو ما پوچ رد وویلې. نو د دواړو جهانو سردار ورته وویل د زړه دې څنګه و، د زړه حال وویوه. نو هلته قرآن نازل شو چې د ویې که ستا ړپی مطمئن قلبي بالایمان، که چېرته ستا زړه په ایمان مطمئني نو دغه هېڅ خبره نه ده. د دواړو جهان سردار ورته وفرمیل چې بیا کله داسې موقع راغله نو هم پروا نه کوي چې ستا زړه په دین په ایمان مطمئني، نو دغه خبره نه ده. نو هغه دغسې لکه حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن حبشي سړی و، د امیه بن خلف ظالم غلام او اسلام نه خبر شو، دا یې واورېدل چې په پټه باندې ښکاره شاته پرېښودلم نه پټه چې الله یو دی او شریک نشته. د هغه بیا دا سبق شو چې احد 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 چې ورقه بن نوفل یو ورځ په ده تېر شو، د خلکو سزا ورکول. نو ورقه بن نوفل داسې یو سړی و قریشي و، د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د تره زوی. نو هغه ورته وویل چې بلال احد احد ووایه. حضرت ورقه بن نوفل شرک نه و کړی، هغه به انجیل ګته او د انجیل به د سریانۍ نه عربۍ ته نقل کوو. نو هغه ویل چې بلال احد احد ویوه، ته که چېرته په دې حالات کې مړ شولې نو موږ به ستا قبر زیارتګاه جوړ او نو بیا حضرت بلال احد احد ویلي، کله به د ماشومانو په لاس کې رسۍ به له غاړه کې واچوه، هغې ته به یې ورکوه او کش کوه او داسې را کش کوه او داسې یې او هغه به ویلې احد. کله به یې وتړه، لاس خپې به یې وتړلې لاسونه او په ګرمو شګو کې به یې واچوه لکه اور. هم به د ویلې احد احد. دا یې څه دپاره ویلي؟ د اسلام دپاره
هغه مسلمان شوی اوس زمونږ اسلام نوک هم زخمي شوی نه دی یخت هم خراب شوی نه دی تکلیف ته نه دی رسېدلی او بیا هم موږ دونه سست او نالیق خلک او حضرت بلال دا مقام چې بیا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو کاریګر غلام مانیم بدل ک او ورسره امیه بن خلف وویلې چې هغه په دې پېښو چې دا ازادۍ نو قیمت یې ورته ډېر جګ ولګو چې غلام مانه اوس دستي هېر شو چې دا ډېر کاریګر غلام و هغه نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په غلامانو کې نو هغه امیه ورته وویلې چې دا غلام به م راکړي او څلوېښت اوقیا سره زر به م راکړي نو بیا به دا بلال تا سره بدل کړم نو کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه غلام هغه ته ورکړ او حضرت بلال او سره زر یې ورکړ او بلال یې رامخکې کړ نو د شا د طرفه ورته دغه غلام دا امیه بن خلف مشرک غږ وکړ چې ډېره هسې سودا دې وکړله یعنې ما دغه خدو ته قیمت نه لري نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته مخ ور واړو او ته وویلې چې د ده د قیمت پوښتنه د ما نه وکړه تا سره د قیمت نشته زه د یمن په تخت هم نه ورکو نو ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به فرمایل چې ابوبکر زموږ سردار دی هغه زموږ سردار حضرت بلال آزاد کړی دی نو په همدا رقم باندې حضرت خباب بن عارت رضی الله تعالی عنه هغه او د الله تبارک وتعالی دا شان دی چاله دلته بدله ورکي چاله هلته ورکي هلته خامخا بدله شته هغه د جزا ورځ ده د بدلې ورځ ده چا ښه کړي او که بد کړي او چاله دلته ورکوي چې هماغه امیه بن خلف هماغه بدر غنه راته په زور یې رادغه کړ وادي ورېده او په دې هم قانع وو خو عناد یې و او اسلام یې په نصیب کې نه و ونې په دې هم قانع وو ځکه چې هغه ویلې بدر له نه ځمه ابو جهل کندیو ته ډېر غیرت ور واچو نور د قریشو د مشرکانو سرداران چې وو ټولو چې ته را سره نه دا نور هم بېرته په شا ځي لاړ شه او زه ته جنګ مه کوه دا هغه ویلې ما ته د دواړو جهانو سردار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو ورځ په مکه کې ویلي چې زه به طاقت لرم نو هغه نږدې یو څوکه درته ور ورسېدله چې د هغې نه په بدر کې ډېره خاخا د دې جوړه کړله مرت زهران مقام کې جهنم ته واصل شو د هغه معمولي زخم معمولي د هغې نه او په دې دغه چې ده ماته ویل دي نو هغه په دې رقم بیا د دې نه وروسته حضرت خباب بن عارت رضی الله تعالی عنه ډېر صحابه کرامو د اسلام دپاره چې سخت تکلیفونه تیر کړي دي اوس که موږ له چا یو ډب راکړه نو الله دې زموږ ایمان ته خیر کړي نو څه خبرې څه به ویو د یوې څپېړې او یو ډب سره به څه ویو خو حضرت خباب بن عارت رضی الله تعالی عنه هغه ته یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې خباب خبر شوی ما چې د اسلام دپاره دی هغه اولني دا چې زه یادوم دا اولني دا سابقون اولین ځکه چې حضرت عمر رضی الله عنه هغه ته وایي چې تا اسلام دپاره
ډېر تکلیف تیر کړی دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ایمان راوړلو په لیست کې 40م دی، 40م نمبر دی. بیا د هغې نه وروسته 2 او 3 او 5 او 10 به مسلمانانېدل، نو بیا دا لیست ختم شو چې دا خو د 40 پورې دا لیست موجود دی، دا رجسټر شته چې اول چا ایمان راوړی، دویم چا راوړی، 9 چا راوړی دی، 40 چا راوړی دا. نو هغه دې تپوس وکړو، نو دا په هغه اولنو صحابه کرامو کې حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت بلال دا شامل وو. بله خبره دا ده چې اوس موږ سره خو دا د الله کلام دی، دا پروت دی. او عربو ته بغیر د دواړو جهان د سردار نه او بغیر د قرآن نه کوم رسول راغلی او نه کوم کتاب راغلی چې ګنې د الله د وحدانیت نه هغې خبر شوي، د الله د احکامو نه خبر شوي. بنو اسماعیل کې صرف او صرف یوازې د دواړو جهان سردار په عربو کې راغلی دی، او نور ټول انبیا په نور قومونو کې او اکثره انبیا په بني اسرائیلو کې راغلي، لکه د حضرت موسی او د حضرت عیسی علیه السلام ترمنځ په بني اسرائیلو کې د نور قومونو نه بغیر 1000 نبیان راغلي دي. نو داسې داخل خبر هم نه و د دین نه، دا عربو ته دین نه راغلی، خو هم بعضې نومونه یې څنګه لکه د دواړو جهانو سردار د پلار نوم څه شی و؟ عبدالله. خپل ځان ته یو قانون وضع کړی و، خو عبدالله څه معنی؟ د الله بنده، دا نوم یې پې عبدالمطلب ایښی و، دا نومونه یې کېښودل. او ورسره یې د بوتانو دغه هم کوو، د قریشو بل بوت و، په بل نوماني بوت و، د کعبې په شت یې دغ کړی و، دا ودرولې و. نو هغه کوم وخته پورې و؟ فتح مکه پورې، کله چې مکه په 8 هجري کې فتح شوې ده، هغې وخته پورې دا خو بل نیغ ولاړو دغه د پاسه. ابتدا کې د جدې په ساحل کې مندلې و، یو لاس یې مات و، او قریشو سرو زرو لاس وړو، بیا د کعبې د پاسه نس. نو دا ابتدا د اسلام و، خو چې دی د دواړو جهانو سردار حقانیت او رښتینولي ولیده، نو بیا یې ایمان راوړه. نو بلال به ویل احد خدای یو دی. دا څوک چې دا خبره کوي چې الله یو دی، دا بالکل صحیح خبره ده، ځکه چې دواړو جهانو سردار د بعثت نه مخکې امین و، خلکو به د سره امانتونه کېښودل، دته به د امین لقبي. نو ځکه حضرت بلال هم ویل چې الله یو دی، او عمار هم ویلي، او نور صحابه کرامو دا هم ویلي. دا حضرت خباب رضی الله تعالی عنه، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه نه تپوس وکړ چې خبر شوی یم چې د اسلام دپاره دی ډېر تکلیفونه. نو هغه وویل چې تکلیفونه خو به وو یا به نو څه به وو، خو په دې دغه یم خفه یم چې د هغه تکالیف و هغه خو موږ د الله د رضا دپاره کړي وو چې جنت به وي، او اوس دنیا کې لږه پراخي راغله په موږ باندې، نو د هغې بدله خو دلته رانه کړل شوه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل چې خبر شویم چې ستا ملا هم ډېره راغونجه شوې ده، او که تا تپوس نه وی کړی امیرالمؤمنین، زه دا حال چاته نه وایم، خو زه ستا د خبرې جواب به درکړم چې زه چې غلام وم، نو هغوی به اور بل که د پیړو پیړو لرګو چې سکاره ډېر وشي، سکاره به وشو، اور به ختم شو، بلکې بیا کولی. نو د ما نه بیا جامې ویستلې او په هغه سکرو بیا واچولم،
او تړلې به هم په زنځیرونو. نو زما د واز د پیلي کېدو به هغه ښکاره مړه شو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې خو بابا ملا دې راوکړې. نو چې ملا یې ولیدله چې راباندې شوې وه لکه بیې چې وسوځي. خو الله تبارک وتعالی هغه یې توفیق ورکړی و. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورمنډه کړه او چپ یې واغست. دا اسلام دپاره دا هغه خلکو اسلام قبول کړی دی او موږ ته خو مخته ملاو شوی دی. په همدې رقم باندې حضرت عبدالله بن حذافه قریشي سهمي رضی الله تعالی عنه په یوه غزا کې د رومیانو سره غزا وه انګریزانو سره. نو هغه پکې دغه شو. ده نور خلک هم بندیان شول او هغه هم بندي شو. خو د هغه وخت د روم باچا چې و د انګریزانو نو هغه دا خپل ځان ته راوغوښت او ته ویلې چې داسې وکړه چې دا د اسلام دین پرېږده. نور یې ډېرې خواري وکړلې خو ونه شو. دې باچایي کې به دې شریک کړمه ځان سره او زما ډېره ښایسته لور ده د هغې واده به هم تا سره وکړم خدای. نو حضرت عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه ورته وویلي هغه باچا ته چې ستا لور څه ناولې ده او زما زه چې په کوم دین کې یم او د کوم دین دپاره لګیا یم او دې ته را رسېدلی یم. نو په هغې کې ماله به الله تبارک وتعالی داسې بیبیانې راکړي چې که د هغې د زوړکي پیڅکې د ټیکري پیڅکې دنیا ته راشي نو دا د مر رڼا به خړه شي. دا څه ناولې ده. ته ما ته دا مخکې کوې چې دا دین پرېږده او اسلام دین او دا زما لور سره دا وکړه نکاح وکړه واده وکړه او باچایي یې سکول. خو بیا یې چې کومه طریقه باندې دا ډېر په اسلام مضبوط دی او د اسلام نه یې راوګرځوم. نو بیا هغه وخت کې د سزا دپاره به یو غټ دیګ و هغې کې به تیل واچول یا بیا اوبه تیل به یې پکې وخوټ کول. غټ دیګ و. نو هغه دیګ یې د دغه نه راوړو او دی ولور وسته او هغه دیګ لاندې اور بل که او دیګ جوش وکړ ویښېدل او یو دوه مسلمانان بندیان یې راوستل او دې دیګ ته یې ورګزار کړل. نو هغې خوارانو شهیدانو غوښې په یوه لاړې او هډوکي په بله لار. ولې د اسلام نه راوګرځه اسلام پرېږده. حضرت عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه ته یې وویل. خو هغه وویلې چې نه یې دې مرګ دی او رقم به راځي اسلام ولې پرېږدم اسلام نه پرېږدم. نو بیا هغه باچا یو څرخ جوړ کړی و چې هغلته یې داسې وي لکه توري. څرخ به چې تاو شو نو په دې تورو به په تیزه یو په شتاب ورغی. نو داسې به یې په څرخ باندې څوک تړلي وو چې دا غړی یې ورته مخامخ شي. نو غړی به یې په دې تورې ورته ووهله تنه بیا دلته پاتې شول او سر بیا نو بیا یې حکم وکړ هغه کافر انګرېز باچا چې دا دغه پورې وتړئ هغه څرخ باندې وتړئ ویې تړه. بیا یې سپیان ور ولېږل چې ورته وویې نه لږ وخت دی ګوره ستا راشه دا د اسلام دین پرېږده. وویل نه خو دا چې څرخ یې دغ کوو چې د ده سترګو له اوښې راځي. نو هغه سپیان چې وو هغه بېرته باچا له لاړ ویل چې هغه خو وچړل لکه چې کار وشو. نو یې ورشئ را ایلې کړئ را خلاص یې کړئ چې ایلې کړه بېرته یې وایي ستا
وژړل لکه چې اسلام دین پرېږدي او ویل په دنیا د خدای کې نه پرېږدم ولې به پرېږدم ویل تا ولې وژړل ما داسې وژړل چې د اسلام د دین دپاره یوازې زه یو مسافر دلته یم دا ټوله دنیا دی د اسلام د دین دپاره مخکې دی د اسلام د خرابېدو نه تکلیف ته رسېږي د اسلام دین ختم کېږي دا دنیا دې مخکې خراب شي زه داسې دې دپاره مې نه دي ژړلي چې نو بیا باچا ورته وویلې چې ته داسې وکړه دا ټول کارونه دي څونه مسلمان بندیان چې ما سره دي قیدیان دا به هم پرېږدم او تا به هم پرېږدم زما د دې تندي نه لږه چپه واخلې وه نو حضرت عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه د هغه د انګریز باچا د تندي نه چپې واخیسته نو هغه باچا هم په خپله وعده وفا وکړله او څونه چې مسلمانان قیدیان د ده د ایمان او اسلام د مضبوطۍ په وجه هغه هم راپرېښودل او دا هم راپرېښود او کله چې دا واقعه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په زمانه کې وه او کله چې حضرت عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه مدینې منورې ته راورسېده نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره د نورو صحابه کرامو د ده مخې له ورغی د مدینې نه بهر او دا هغه ته ویل چې تا د مسلمانانو د اسلام په خاطر د مسلمانانو د خلاصي نه دپاره د هغه کافر د تندي نه چپې اخیستې ده وسته دې خپل تندی ما ته راوړاندې کړه چې زه تا نه چپوم نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم د هغه تندی چپې کړه او بیا یې نور خلکو د حضرت عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه وجلید چپې کړه او نو دا اسلام و او خلق په اسلام په دا رنګه مضبوط وو د اسلام دپاره په دا رنګه مرګ یې قبلوو هر څه یې قبلول لکه حضرت خبیب چې په یوه سریه کې ګرفتاره شو د عامر زامنو واخیسته په بیع او د هغې که دا نور ملګري شهیدان شولو یا پاتې شو بندي شو نو بیا د احترام والا میاشت وه نو ده ته څه ونه ویلې نو د عامر یوه لور د هغه وایي چې زه به یو ماشوم زوی و او دی بندي و نو ده د موږ نه چاړه وغوښتله د حجامت دپاره نو موږ چاړه ورکړه په دې وخت کې زما دا ماشوم زوی د ده خواله ورغی هغه تیار بندي و او په دې باندې هغه هم و چې زه دغه کېږم خو ماتله په دې ما چې دا د احترام والا میاشت تېره شي نو عربو کې سره د شرکه هم دا څلور میاشتې محترمې وي چې دغه د بزرګې میاشت رجب ورته وایي او درې میاشتې یې پرله پسې چې شوال ذوالقعده او ذوالحجه دا څلور میاشتې ځکه قرآن هم وایي چې إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم چې د میاشتو شمیر چې دی د الله په نزد څونه دی 12 میاشتې دي 12 شهرا في كتاب الله د الله په کتاب کې قرآن دی منها 4 حرم چې د دې 12 میاشتو چې په دې 12 میاشتو کې 4 میاشتې چې دي هغه د احترام میاشت نو په هغې کې به مشرکانو جنګ و جدل نه کوو نور خپل میندونو کې دښمنیګانې وي تاکې وي هر څه چې وو هغه به وو خو دې احترام والا میاشتو کې بیا دغه څه نه کوو نو اسلام هغه میاشتې اوس هم باقي پاتې شي احترام یې اوس هم دی هغه میاشتې اوس هم محترمې دي
نو دا اسلام دپاره نو دغه میاشت وه احترام والا میاشت وه نو ځکه حضرت خبیب ته څه نه ویلي نو هغه بندي و نو هغه د عامر لور وایي چې زه چې کله دغه شولم زما ماشوم ورغی زه وېرېدلم چې تیاره چاړه سره ده نو حضرت خبیب ما ته وویلې چې دا هېڅ خبره نه ده زموږ دین موږ ته دا اجازت نه راکوي چې ناحقه به څوک قتلوو نو بیا چې کله حضرت عامر حضرت خبیب کله چې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه زمین حل ته راویسته د حرم د علاقې نه د دار کولو دپاره د قتلولو دپاره او ټول د مکې کفار مشرکینو ته راجمع شو ګرد چاپېر هغلته د دار کړۍ جوړنده ده پانسۍ او پړقانۍ تورې دي او دی چې خپل دی بله مخ واړئ نو په دغه خلکو کې د ده یو کس هم امدادي نه و چې د ده امداد یې کړی وي ده یو کس نو ده ته بیا د عامر زامنو وویلې او نورو مشرکانو چې که ته کوم خواهش د څه شي لرې نو هغه ووایه که موږ پوره کوې بغیر د خلاصي نه خلاصي خو دې نشته دی خو بل څه شی نو هغه وویلې چې لوټه راوړئ هغه کوزه اودس به وکړم او ایله مې یو دوه رکعته لمونځ به وکړم خو زه راوړلو او اودس یې وکړو او دوه رکعته لمونځ یې وکړو خو زه لرې وکړو راغی وایي تا لمونځ وکړو وایي ډېر زر دې ونه کړو وایي اول نه وایي ولې ته خو قتلېږي په دار کېږي نو دونه وایي دا مې د دې دپاره زر وکړو چې ستاسو په خیالاتو کې دا رانه شي چې وګوره مونځ یې لا څونه اوږد کړ هغه د قتل نه یېرېږي نه زه نه یېرېږم ګنې نه نو دا زما آخري مونځ په دنیا کې دا به مې ډېر اوږد کړی وی خو د خبرې را باندې زر زر وکړو چې ستاسو په خیال کې دا رانه شي چې دی د مرګ نه یېرېږي نو مونځ یې اوږد چې نه وي نو ما به دا زما آخري مونځ په دنیا کې ډېر به مې اوږد کړی وی نو پس د هغې په دار کړ پانسي شهید شو بیا یې دا ورته وویلې چې ته ووایه سر وخوځوه موږ به تا ته خبره وکړو چې ستا په بدل کې دي د دواړو جهانو سردار معاذ الله قتل شي د هغه ولې د دواړو جهانو سره د هغه یو ویښته ته چې تکلیف رسېږي د هغې نه مخکې دې دا ټوله دنیا تباه شي ټوله دنیا دې هلاک شي خو د هغه یو ویښته ته چې تکلیف ته به ما وایې چې زما په بدله کې ټوله دنیا دې د هغه نه قربان شي دا اسلام او چې هغه یې قبول کړي ټوله دنیا دې د هغه نه قربان شي نو بیا شهید شو نو بیا سعید بن عامر وروسته د عامر مسلمان شو نور زامن بیا مسلمان شي او بیا ډېر ښه مسلمان شو سعید بن عامر او بیا په حمص کې د شام په حمص کې ګورنر و نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله په دوره ورغی نو هغه د حمص خلک ډېر شکایتیان خلک نو هغې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته شکایت وکړ چې هغه به تپوس کوو چې ستاسو ګورنر څه شی کوي وظیفه په ښه طریقه سره ادا کوي که نه خپله نو هغې خلکو وویل چې یو خو د جمعې په ورځ ناوخته راځي حضرت سعید
بن عامر او یو کله میاشت کې یو ځلې دوه ځلې کله په جمعه کې بېهوشي راځي دا مرستیا هم پکې ده او یو سار کې لږ ناوخته راځي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت سعید راوغوښته ورته وویل چې دا خلک تا نه دا شکایت لري دا ولې کوې نو هغه وویل د جمعې په ورځ خو دا دی چې زما همدغه یوه جوړه کالي دي د شام ګورنر دی فکر وکړئ مسلمانانو ورونو فکر وکړئ سعید بن عامر د شام ګورنر دی والي دی هغه وایي زما همدا یوه جوړه کالي دي جمعه کې یو ځلې زما دویمه جوړه کالي مې نشته دویمه جوړه کالي مې نشته اسلام په دا درس ورکوي اوس زمونږ څونه جوړېږي نو هغه د جمعې په ورځ مې د خپلې بیبي زوړه کې لم کړم او کور کې ناست یم نو هغه راله جامې وینځي بیا چې هغه وچې شي نو بیا جمعې مانځه ورځم دغه کار او د هغې کسر چې دی هغه بیا وروسته وباسمه ها سار کې زمونږ کوم غلام او نوکر نشته نو ښځه مې بچو له ډوډۍ تیاره یم زه هغې سره لګیا یم جارو مارو وهم کله یو کار وکړم زمونږ هند او غلام زمونږ نشته نو خو بیا د هغې کسر هم زه مازدیګر کې وباسم مازدیګر کې بیا ناوخته پورې ناست یم او وایي دا خلک چې دا بېهوشه کېږي هغه وایي چې هغه بېهوشي هغه مرض شته دی کله چې زما پلار په بدر کې دغه شو قتل شو نو بیا موږ دا او کله چې موږ دا راویست دغه ته حضرت خبیب او قتلوم په دار کوم نو هغه په دې خوا وکتل وهی څوک هم نه و نو په دغه وخت کې بیا حضرت سعید رضی الله تعالی عنه بېهوش ولید بیا بېهوش خبره پوره نه شوه چې په هوش کې شو بیا یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویلي چې دا بېهوشي په ما په دې راځي چې ما هغه وخت کې د حضرت خبیب امداد ولې ونه کړ هغه مونږه ولې پانسي کړ ولې په دار کړ نو دا دي نو چې چاته به یې وویلي چې داسې وکړه هغه به ویلي اسلام ولې پرېږدي د دواړو جهان سردار به څه وویلي نو دوی په ایمان راوړل مکمل ایمان یې که د دواړو جهان سردار ویلي لکه وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين عمر بن حمام رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی د بدر په غزا کې شریک و وږی شو کڅوړه کې ورسره یو څو دانې خرما وي کجوري هغه راوړی یو کجوري خوله کې واچوله چې په دې وخت کې د دواړو جهان سردار دا آیات مبارک تلاوت کړي چې وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض هغه جنت طرف ته مخکېوالی وکوي ورمنډې کوي ورته د کوم جنت پلنوالی چې د ځمکې او د اسمان برابر دی چې د متقیانو دپاره تیار شوی دی جنت تیار دی نو حضرت عمر بن حمام هغه خوله کې کجوره ایسته واچوله ویل څو چې دا خورم او تېرو مې دا ډېر وخت تېرېږي هلته جنت ته تګ باندې ناوخته کېږي د جنت تک را باندې ناوخته کېږي نو هغې و دا پوخ ایمان چې جنت شته او دا د الله محبوب چې دی دا رښتنی او صحیح وي ونې الله هېچا هم نه ولیدلی
خو خلکو دا یقین ولره چې دا د الله رښتینی رسول دی او دا کلام ډېر شعرونه خلکو جوړ کړه کوشش یې وکړه چې د قرآن په مثل شعر جوړ کړي مګر جوړ یې نه کړه نو بیا تحقیقونه یې کول چې دا دغه کدا اسلامي قبول نو جنت ته دستی چې دستی جنت دی او بیا معلوم هم شو دستی جنتونه معلوم شو چې جنتونه نو زما مسلمانانو ورونو دا مفت اسلام الله تبارک وتعالی زمونږ په نصیب کې کړی دی په دې باندې منګوټې خاص کړي او د الله تبارک وتعالی شکرونه ادا کړي شپه او ورځ چې موږ د نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم پر امت کې پیدا کړي چې د دې تمنا انبیاو کړې وه خو دا قصې اوږدېږي نورې بیا د دې نه که تاسو ته نور څه بیان کوم نو ډېر اوږدېږي ځکه نن سبا داسې خبره ده چې څوک د داسې دغه اورېدل ته هم داسې خاص تیار نه دي فقط اختلافي مسلې شته دی هغې ته خل تیار دي چې هغه وکړه رفع الیدین دی او قرأت خلف الامام دی او دا دی او سنډانه قرباني کېږي که نه کېږي او دا د اختر په مخ کې دا پوښتنې موږ نه حل کوي او دا نوي کارونه لټوه که نه او کوم چې دین دی اصل هغه د خلکو نه پاتې دی هغه امین په ما خبره روان دی د ملا هم چندانې فکر ورته نشته نو د دې نه وروسته به دعا وکړو چې الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ټولو ته د اسلام په دې سپېڅلي دین استقامت راکړي او د فساد او د فتنو نه دې الله تبارک وتعالی موږ ته نجات راکړي او په خپل حفاظت کې دې موږ وساتي او د شیطان د شر نه دې الله تبارک وتعالی په خپل امان کې وساتي